کاری عملی پروژه ساخت 50 باب کشمشخانه و ذخیره‌خانه معیاری برای نگهداری محصولات زراعتی به ارزش نزدیک به 500,000 دلار آمریکایی امروز در ولایت غزنی افتتاح شد. این پروژه با حمایت مالی سازمان جهانی غذا یعنی FAO و تطبیق مؤسسه ANRCC در 5 ولسوالی این ولایت آغاز گردیده است. به گفته مسئولان هدف اصلی از اجرای این برنامه کاهش ضایعات محصولات زراعتی و تقویت زیرساخت‌های نگهداری در سطح دهات است. پروژه یاد شده به شمال مرکز در ولسوالی‌های اندرد، دهیگ، ناوه و مالستان تطبیق می شود که در هر ولسوالی 10 باب ذخیره‌خانه اعمار خواهد شد. مجموعاً د موږ د دې پروژې د بخش چې دی البته د یو فعالیت دی پروژې چې موږ 10 دانې کشمشخانې او 60 دانې سردخانې لرو چې په مرکز غزنی اندړو د یک ولسوالۍ کې 10 دانې په هر ولسوالۍ باندې کشمشخانې دي او په مالستان او ناوه ولسوالۍ کې 10 دانې ذخیره‌خانې دي د پیاز او د کچالیو. مجموعي هزینه او مصرف چې په دوی باندې راځي د 4,70,000 ډالر الی تر 15,00,000 ډالر پورې په دوی باندې مصرف راځي. موږ ان شاء الله د راتلونکي لپاره ترتیب سته هم د خپل وزارت زراعت په چوکاټ کې او هم د خصوصي سکتور له اړخه کوشش کوو چې د غزني ولایت لپاره موږ یو ښه عام بازار منډي په څنګ کې ورسره په ښه معیاري شکل سردخانې ایجاد کړو ترڅو هغه محصولات چې د موږ د حقین ورونه یې ډېر په تکلیف راټولوي هغه په بازار کې مارکت پیدا کړي. همزمان با آغاز کار پروژه شماری از باشندگان محل از این اقدام استقبال کرده و میگویند که اعمار ذخیره‌خانه‌های معیاری یک نیاز حیاتی برای دهقانان بوده و اکنون امیدوارند بتوانند محصولاتشان را در شرایط مناسب نگهداری نموده و در زمان مناسب به بازار عرضه کنند. دلته موږ ته کشمشخانې جوړیږي یا سړې خونې جوړیږي یا شنې خونې جوړیږي د دې له خدمته څخه موږ مننه کوو او دغه مظلوم ملت ته د مظلوم ملت ته د خلک او مؤسساتو چې لارجه چې له موږ سره کومک او مرسته کیږي موږ منندوی یو. مخکې ډېر مشکلات وو ځکه چې انګور به بعضې وخت موږ یا باران پې وسو ممیزو ته به راوړو خراب به سولو اوس نو لله الحمد چې د زراعت له ریاسته او له اړونده موسسې چې موږ ډېر خوشحاله یو مننه ترې کوو چې موږ ته دا خدمات وړاندې کړو نو اوس انشاءالله دا موږ د ولسوالي په سطح باندې د زراعت په بخش کې یو غټه لاسته راوړنه بولو. قرار است این پروژه در 3 ماه آینده تکمیل شود و پس از آن هر ذخیره‌خانه ظرفیت نگهداری تا 35 تن محصولات را خواهد داشت.